سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر د زیرو نیوز 24 ورځنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. دوشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د مرغومید په 20مه او د 2026 زیږدیز کال د جنوري 12مه ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې د افغانستان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام په تمریناتي سیالیو کې استرالیا ته د 6 ویکټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه ورځ افغان لوبډله به راتلونکي چهارشنبه د سریلانکا پر وړاندې خپله دویمه تمریناتي لوبه ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي پرون د تمریناتي کمپ په موخه متحده عربي اماراتو ته ولاړل. افغان لوبډله روانه میاشت له ویسټ انډیز سره 3 ورځې لوبې لري چې ټاکل شوې لومړۍ لوبه یې د روانې جنوري میاشتې په 19مه نیټه ترسره شي. د بغلان په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې له بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان او بغلان ولایتونو د سال چپاندازانو ترمنځ د وزلو بې دوستانه سیالۍ پای ته ورسېدې. د لغمان مرکز مهتر لمخار کې د 6 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د لغمان ځوانانو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. او د نړیوال سپورټ له ډګره بارسلونا د اسپانیا سوپر کپ سیالیو پیلوبه کې ریال ماډریډ ته د 3-2 ګولونو په توپیر ماته ورکړه او په 14م ځل یې د دغو سیالیو پیلوبه وګټله. د ویلو ده چې یادې سیالۍ هر کال د اسپانیا فوټبال غوره لیګ او کوپا دل ری فوټبال غوره لیګ څخه د 4 غوره لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیرو نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې د الله پامان.